السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لیدونکو، نن درته داسې اپ په باره کې معلومات درکوم چې ډېر یو ضروري ده. دا اپ د هغو کسانو لپاره د چا چې موبایل جام کیږي، یعنی هینګ کیږي، په ګرمېدو راځي، او بل چې میموري کارډ ډېر زر ډکیږي. دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده. د ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو څخه زه هیله کوم چې ټیکنیکل محمدي چینل د سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ، تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په وخت سره در ورسیږي. نو تاسو به د دې اپ لپاره راسئ دلته پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته راغلی، تاسو به دلته ورته پلی سټور سرچ کې ولیکئ سی کلینر. دا لومړی اپشن ګورئ ملګرو، دا پاس راغی. نو چې کله مو دا د سرچ کې ولیکه، نو دا ملګرو دا به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی ده، تر زه دا اوپن کوم. چې کله مو دا اوپن کړ، تاسو به دلته په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړ ملګرو، نو دا اپلیکیشن لږ څه ټایم غواړي. دلته بیا به راسي ملګرو دلته بیزیک ورژن ته. د هغې لاندې ځای باندې به کلیک تاسو وکړئ. چې کله مو دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته به په کانټینیو یوز فری باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو په دغه ځای چې کله مو کلیک وکړ، تاسو بیا راسئ په انالایز باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ ملګرو 3% زموږ میموري ډکه ده، او ریم هم د موبایل 2% ده. دا موږ څنګه کولی شو رم هم تیز کړو، یعنې تیز کار وکړي، او میموري هم لږ تشه کړو. نو تاسو به راسئ دلته په انالایز باندې به کلیک وکړئ، په دغه لاندې ځای باندې. چې کله مو دلته کلیک وکړ ملګرو، دا ګورئ زموږ موبایل صفا کیږي. چې کله صفا سو ملګرو، تاسو به راسئ اوس دلته لاندې په فینیشډ کلینینګ باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې ځای کلیک وکړ، دلته لږ څه ټایم اخلي ملګرو، لږ ورته منتظر واوسیږو. دا هغه دی ملګرو، وینئ تاسو 801 MB ځای زموږ خالص په میموري کې. د هغه نه بعد ملګرو بیا تاسو راسئ په دا لاندې ځای باندې به کلیک وکړئ، شو ریزلټس باندې به کلیک تاسو وکړئ. دلته ملګرو چې کله مو دلته کلیک وکړ، نو دا ټول به ملګرو ټیک مار کړئ. دلته چې کله مو دا ټیک مار کړه، چې کله به ملګرو دغسې ټیک مار علامه پرې ووهله په دې ټولو عکسو د شیانو باندې، دلته به تاسو بیرته راسئ د لاندې فینیشډ کلینینګ 106 MB دي. دا ټول به موږ دا اوس دا بې فضوله شیان دي ملګرو، دا به موږ تر ډیلیټ کړو. دلته به په ډو ناټ شو اګین باندې کلیک وکړئ. دا به ملګرو صفا سي. نو زموږ ملګرو موبایل به له هینګ کېدو، جام کېدو نه او د ګرمېدو نه په همدغه طریقه ملګرو ساتل کېږي. چې کله مو ملګرو ښه صفا کړه، بیا به بیرته تاسو راسئ، نو دا به بیرته ان انسټال کړئ، یعنې ډیلیټ به یې کړئ له موبایل نه، ځکه دا ډېر خطرناک دی. یو څو شیبو لپاره تاسو انسټال کوئ، موبایل صفا کوئ، نو بیرته دا تاسو ان انسټال کوئ. زه دا بیرته ختموم ملګرو. دا ما ان انسټال کړ. نو ملګرو دا وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه سوي د سره لایک یې کړئ، کومه پوښتنه لرئ راته کمنټ کې ولیکئ. نور مو وخت نه نیسم، د الله په امان.